سلامونه او احترامات می قبول کړئ دوستانو. په دې هیله چې ټول به روغ جوړ یاستئ. دوستانو نن در سره یو اصلاحي قصه شریکوم. په دې هیله چې ستاسو به خوښه شي نو دا ویډیو تر پایه وګورئ. د یوې هوښیارې ښځې خاوند د سګرټو په ناوړه عمل باندې روږدی شوی و. ښځې ډېرې هڅې وکړې تر څو خپل خاوند د سګرټو څخه منع کړي، مګر خاوند یې خبره نه منله. ښځه یې ډېره سرګردانه وه او هره ورځ به یې خاوند سره لانجې وې تر څو چې سګرټ پرېږدي، مګر خاوند باندې خبرې اثر نه کوو. لنډه دا چې هر قسم لارې چارې ولټولې، مګر بیا هم خپل هدف ته ونه رسېده چې هغه د خپل سګرټي خاوند اصلاح وکړي. څه وخت وروسته خپل خاوند ته نصیحت شروع کړ چې دا ډېر ناوړه او بیکاره عمل دی، د صحت لپاره ډېر خطرناک دی، د مال ضایع کول دي او سربیره پر دې نورو خلکو ته هم ضرر رسیږي. خاوند یې نصیحت باندې غوږ ونه ګراو. بله ورځ یې ښځې ورته وویل ته چې کومې پیسې په سګرټو باندې ورکوې دا خو یوازې ستا پیسې نه دي، بلکې د ټولې کورنۍ حق دی او موږ هیڅکله تاته دا اجازه نه درکوو چې زموږ پیسې په سګرټو باندې ورکړي، او یا به داسې کوي چې د سګرټو د هر قوطي پیسې به موږ ته هم راکوي. خاوند یې ورسره ومنله چې هر کله زه یو قوطي سګرټ اخلم نو تاسو ته به هم د یو قوطي سګرټو پیسې درکوم. ښځې دا وړاندیز د دې په خاطر وکړ چې خپل خاوند یې له سګرټو څخه منع شي، مګر بیا هم نوموړی خپل هدف ترلاسه نه کړ. خاوند به یې هره ورځ یو قوطي سګرټ ځان لپاره اخیستل او د هغه قیمت به یې خپلې ښځې ته هم ورکوو. ښځې دا ځل بله لاره وسنجوله، هغه داسې چې کومې پیسې به یې خاوند ورکړي نو نوموړی به د خپل خاوند په مخ کې هغه پیسو ته اور ورکړ او ټولې پیسې به یې وسوځولې. خاوند یې چې دا حال ولیدو نو ډېر په قهر شو او ورته یې وویل چې دا پیسې زه څومره په تکلیفونو ګټم او ته زما مخ کې اور ورته اچوې. ښځې یې ورته وویل ته زما په پیسو کې هیڅ حق نه لرې، دا زما خپل حق دی چې زه هر څه ورباندې کوم، زما کار دی او ته هم پیسو ته اور اچوې، مګر فقط په طریقو کې مو فرق دی. ته پیسې په داسې طریقه سوځوې چې صحت ته دې هم زیان رسیږي او زه بیا یوازې پیسې سوځوم، نور ضرر یې ماته نه رسیږي. خاوند یې د خپلې ښځې له دغه شان کړنې او پوښتنې څخه بې ځوابه پاتې شو او بیا یې له ځان سره فکر وکړ چې دا صحنه خو ماته هیڅکله د منلو وړ نه ده چې زه ټوله ورځ ځان ستړی کړم او یو څه پیسې وګټم او ښځه مې بیا په ډېره بې پروایۍ سره اور ورته کوي او زه هم د نوموړې په شان هره ورځ پیسو ته اور ورکوم او صحت ته مې هم زیان رسوم، نو تر کله به زما دغه حال وي؟ بالاخره یې پرېکړه وکړه چې بیا به هیڅکله سګرټ ونه څښم او له خپلې ښځې سره یې واده وکړه چې بیا به دا ناوړه عمل نه ترسره کوم. ښځه یې هم له خاوند څخه ډېره خوښه شوه او خپل خاوند یې په ډېر مدبرانه طریقې سره له سګرټو څخه منع کړ. مننه دوستانو چې دا ویډیو مو تر پایه وکتله. په دې هیله چې ستاسو به خوښه شوې وي نو زموږ چینل در سره هم سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو درنه اجازت غواړم. د الله په امان.